ترجمه او د دغه سورتونو اړوند چې کوم واقعات دي دا به هم درته بیانوو چې په ذهن کې مو پاتې سي. سورة الفیل. سورة الفیل هغه سورت ده چې په مکة المکرمه کې را نازل شوی ده او همدغه سورة الفیل 15 آیاتونه لري. سورة الفیل کې الله جل وعلا هغه واقعه مو تاسو ته مختصره بیانوي، کومه واقعه چې د نبی علیه السلام له پیدایش نه 50 ورځې مخکې سوې وه او دا واقعه منځته راغلې وه. اصحاب الفیل قدرمندو دوستانو دغې واقعې سر ته ځو تر څو پورې مو ښه ذهن برابر سي. امام ابن کثیر رحمه الله د اصحاب الفیل واقعه داسې راوړې ده چې په یمن کې دا اوس کوم یمن ده، په دې کې یوه قبیله حاکمه و حکومت یې په لاس کې ول چې بت پرسته ول، د حمیر قبیله نوم ول، د حمیر قبیلې په نامه باندې یادېدله، بت پرسته ول. په هغه وخت کې چې کوم اهل کتاب نصارا ول دا یې نه پرېښودل، ډېر سخت ظلمونه یې ورباندې کول. د دغه مشرکینو باچا چې و د ذونواس نومېدل. څه شی نومېدل؟ ذونواس دا ډېر ظالم باچا و. دا هغه کس ده کوم چې په بروج صورت کې راځي اصحاب الاخدود. دغه ظالم باچا کندې جوړې کړلې، دغه ظالم باچا کندې جوړې کړلې، بیا په دې کې ورونه بل کړل. کنده خو به پیژنې، یعنی لوی لوی په ځمکه کې سوري جوړ کړل، لارې یې جوړې کړلې، کندې یې جوړې کړلې، نهرونه یې جوړ کړل. نو بیا یې په دې کې ورونه بل کړل. کله چې ورونه بل کړل نو په دغه وخت کې نصارا چې ول هغه په حقیقي دین باندې ول، عیسویان اهل کتاب ول، مسلمانان ول، موحدین ول، دوی ته یې ویل چې شرک وکړي، د خپل عقیده مو پرېږدي، دوی نه پرېښودل. نو دوی ته په دې کندو کې ورونه بل کړل، ټول یې ورغورځار کړل. څه شی وکړل؟ ټول یې ورونه بل کړل، ټول کندې ته ورغورځار. بعضې د سیرت او د تفسیر علما وایي چې دا 100,000 کسان ول چې دغه ذونواس ظالم باچا په دې ورونو کې وسوځول. که زنانه ول، که ماشومان ول، که لویان ول، خو په هغه وخت کې دغه نصارا چې ول دا مؤمنان ول. په دې کې 2 کسان بچ شول. نو دغه 2 کسان روم ته لاړل. نو په هغه وخت کې د روم حکومت هم د نصارا وول. نو هغه بچیانو ته شکایت وکړل. نو هغه باچا د حبشي باچا چې په هغه وخت کې څه شی و؟ عیسوی و، همدا نصرانی و. هغه ته یې ویل چې په یمن کې داسې واقعه پیښه شوې ده، ته لاړ شه له دې نه انتقام واخله. زه لږ لرې په دې خاطر باندې لاړم تر څو مو دغه واقعه په ذهن کې سمه ټیټه پاته سي. صحیح ده؟ کله وخت کې چې د روم باچا حال ولېږل د حبشې باچا ته، هغه هم نصرانی عیسوی ورته ویل چې په یمن کې دغه ذونواس مشرکینو دغسې ظلم کړی ده، تاسې لاړ شئ له دې نه انتقام واخلي. نو په دغه وخت کې دغه د حبشې باچا 2 لوی لوی د پوج مسیران او ورسره پوج ولېږل چې په دغه 2 مسیرانو پوجانو کې یو ابراهه و. څوک و؟ ابراهه و. نو داسې کله یمن ته لاړل. په یمن کې دغه د حمیر او دغه د ذونواس حکومت یې له منځه یوړل او دوی بیا په خپل منځ کې سره اخته سو. دغه 2 جرنیلان، دغه 2 پوجان مسیرا دي. نو دغه یو یې ووژل. نو د یمن حکومت دغه ابراهه ته په لاس باندې ورغلل. ابراهه دا اصلا کې د حبشې ده، خو کله چې دوی د یمن حکومت ونیودل او په یمن کې دوی څه شی وکړل؟ خپل حکومت یې جوړ کړل. په دغه وخت کې په یمن کې د یوه لویه کلیسا جوړه کړله. کله وخت کې چې لویه کلیسا جوړه کړله نو د حبشې باچا راولاړ شول. د یمن مسیر گورنر یا صدر اعظم یې همدغه ابراهه جوړ کړل چې نور ته همدلته حکومت کوه. په دې وخت کې مکة المکرمه چې اوس په سعودي عربستان کې موقعیت لري، په هغه وخت کې د حجاز په نامه باندې یادېدل.
نو خلق براتلل حج ته براتلل طوافونه ته براتلل ځکه دا حج چې و دا طوافونه دا خو د ابراهیم علیه السلام له زمانې نه روان ول نه په دغه وخت کې چې عرب راځي مکې مکرمې باندې طوافونه کوي او مکې مکرمې ته له کومو ځایونو سفرونه کوي دغه ابراهه پلان جوړ کړل په یمن کې چې یوه لویه کلیسا جوړه کړې ډېره مشهوره او ډېر مصرف یې ورباندې وکړل جوړه یې کړل د دې دپاره چې د یمن خلق راوګرځېږي چې په دغه کلیسا طوافونه هم وکړي او په دغه کلیسا کې سره راټول هم چې مکه مکرمه پرېږدي ابراهه په دې باندې کار شروع کړل لویه کلیسا یې جوړه کړله په یمن کې بعضې د سیرت علما او د تفاسیر علما وایي د تفسیر علما امام ابن کثیر رحمه الله چې په دې کې سره زر او سپین زر هم کارولي وو په دې کلیسا کې چې دومره لویې خرچه یې ورباندې کړې نو بیا یې خلق مجبوره کړل چې تاسو به مکې مکرمې ته نه ځئ د دغې کلیسا به طوافونه هم کوي عبادت به هم کوي دا د تاسو دپاره نور مکه سوله دا واقعه خو ډېره اوږده ده بیا د دې په خلاف باندې خلق ورته راپورته سول جنګونه یې شروع سول او څه شی شروع سول خو د چا په وس و قدرت کې نه و ځکه ابرهه طاقتور و نو په دغه وخت کې چې کله دوی بندیز ولګول نو یمن خو عرب دي ولو که مشرکین هم ول خو په مکه مکرمه باندې یې خوا بدېدله ولو که مشرکین هم ول بت پرسته ول خو په مکه مکرمه یې خوا بدېدله له اهل کتاب سره مخالف ول اهل کتاب لکه دغه وخت کې نصرانیان ول عیسویان ول څوک وغیره وغیره ول نو په دغه وخت کې چې کله د دا کلیسا جوړه کړله خلق په تکلیف کړل مکې مکرمې ته یې نه پرېښودل نو یو وخت کې یو کس ورغلل په دې کلیسا کې دننه مرداري وکړله غټې بولې یې وکړلې بیا یا غټې بولې په دې کلیسا کې پسې وموښلې یوې خواته او بلې خواته یو روایت دا راځي بل روایت دا راځي چې بعضې مسافر ول هغه مسافرو هلته ورغلي ول او مسافرو ور بل کړی بیا له غور نه دا کلیسا وسوځېدل او ډېر زیان یې ولیدل تکلیف یعنی خرابه سوله خلقو ته تکلیف ځینې ورسېدل دغه وخت خلق سیو نو ابراهه پلان جوړ کړل د حبشې باچا ته یې وویل چې دغسې واقعه سوې ده او دا قریشو کړی ده دا کار داسې معلومات کړی و چې دا مسافر قریشو دا کار کړی ده نو قریشو خو مکه مکرمه درلودله په مکة المکرمه کې نو د پلان جوړ کړل چې زه به د دې په بدل کې مکة المکرمه ړنګوم حالي ورکړل د حبشې باچا ته نو د حبشې باچا پلان ورته راولېږل چې یو اته پلان ول ډېر لوی پلان ول پیل خو به پیژنې هاتیان چې ورته وایي د بعضې پښتانه هاتیان ورته وایي پیل د مو خلق پیل ورته وایي نو په دې کې یو لوی پیل ول چې ډېر زیات طاقتور ول ډېر زیات لوی ول نوم یې محمود و دا د حبشې باچا ورته راولېږل چاته دغه ابرهه ته راولېږل د حبشې باچا ورته ویل چې لاړ به چې مکې مکرمې ته دا ټولې پایې به یې په زنځیرانو وتړي د مکې مکرمې نو په دې پلانو پسې به یې وتړي پلان به وشړي نو ټوله مکه به ټوکر شي ابرهه چې کله خلق را یو ځای کړل لښکرې لوی برابر کړل همدغه پلان ول را روان شول بعضې نورو عربو یې د ده مقابله م وکړله خو د الله جل وعلا خوښه دا نه وله چې ابرهه دلته مات کړي ځکه ابرهه الله جل وعلا د ټولې دنیا دپاره یوه نمونه جوړوله او ګرځولی بعضې عرب چې مقابله یې وکړله هغو کوم طاقت په لاس کې پیدا نه سول ابرهه ورباندې غالبه سول ابرهه ورباندې څه شی سول ابرهه ورباندې غالب ابرهه راغلل را روان ول طائف ته راورسېدل په طائف کې یوه قبیله وه د عربو نو دې ورته وویل اتفاقیه صلح یې ورسره وکړله ابرهه سره چې د موږ د لات په نامو باندې په مکه مکرمه کې ډېر بوتان ول خو درې لوی بوتان ول لات و منات و عزات نو دوی ورته وویل د طائف خلقو چې د موږ دغه ته کار مور لره د بتخانې ته له تا سره موږ کار نه لرو او که د تا ضرورت سول تر مکې مکرمې پورې موږ به د راهنمایي م وکړو
الله جل وعلا مراد تسرل لك ټول مؤمنان ومسلمانان ومخلص وملګرو ته وایم داسې مکینه ډېر شیان به واوري ډېر څه به زده کړي د الله د کتاب زده کړه ده. په دې وخت کې ابراهه را روان سول. ابراهه سي مکه المکرمه خواته را نږدې سول. په دې ځای کې د عربو د مکې د مکرمې د عربو وخان رما دای پیدا کړله. نو دا وخان ټول وروسل ابراهه ته وروسل. ابراهه په دغه وخت کې یو څو کسان ورولېږل د مکې مکرمې مشرکین او مسیران وته د عربو مسیران وته سه خلقو زه د یمن باچا یم راغلی یم مکه المکرمه ړنګوم له تاسو سره جګړه نه کوم. که تاسو جګړه نه غواړئ زه جګړه در سره نه کوم، زه فقط مکه مکرمه ړنګوم بیرته ځم. دغه خبره مکې مکرمې ته ورورسېدله. عبد المطلب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه ده، د نبی علیه السلام پلار عبد الله ده، بیا د عبد الله پلار عبد المطلب ده، د عبد المطلب پلار هاشم ده، د هاشم پلار عبد مناف ده. دا عبد المطلب په دغه وخت کې اوس ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده پیدا سوی. په دې وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام د دغه حملې په وخت کې د مور په نس کې ده. چیرته ده؟ د مور په نس کې نه، د مور په نس کې ده. ابراهه سدي عبد المطلب وخان ونیو د 200 نور وخان مول. دا خبره عبد المطلب ته راغله. دا د ابراهه کسانو چې عبد المطلب سره خبري وکړلې ځکه عبد المطلب سیو د مکې د عربو په مسیرانو کې ول. په څه شي کې ول؟ په مسیرانو کې ول، مشرانو کې د مکې. نو عبد المطلب دغه د ابراهه خلقو ته ویل سي ګوري د مخو جنگ له تاسو سره په وس کې نه ده، ځکه د عربو څه شي نه و په زور کې لکه څومره سي د ابراهه لخکرو یا د یمن حکومت و بیا د یمن له دغه وخت له حکومت سره روم ټول ولاړ ول، ورسره روم هم ورسره ولاړ ول او د دې ترڅنګ حبشم ورسره ولاړه وه. یمن خو اوس د دې خلقو په لاس کې. عبدالمطلب ورته ویل چې زه طاقت د جنګ نه لرم، د مکې ساتونکی سیدا دا به د مکې ساتنه او حفاظت کوي. ځکه د دوی خو په الله باندې عقیده وه د مکې مشرکین کولو یعنی په ربوبیت کې شرک له الله جل وعلا سره نه و جوړ کړی. یعنی داسې نه ویل چې اسمان کې 2 خدایان دي یا د دنیا 2 خدایانو پیدا کړي ده. ربوبیت کې هغوی توحید درلودل، هغوی مشرکین ول په الوهیت کې او په اسماء او صفاتو کې له الله جل وعلا سره شریکان جوړ کړي ول. بشکه قارس دا نن چې موږ شیعه او توای روافض او توای چې اې د الله بندگانو کزارونو د الله بندگان بولی د مکې مشرکین هم په ربوبیت کې تاسو موږ چې په اسمان کې 2 خدایان سوغوي موي، لیکن لکه څنګه چې تاسو په الوهیت کې له الله سره شریکان جوړ کړي دغه چې د مکې کفارو مشرکین هم له الله سره شریکان جوړ کړي ول. قارس په دغه وخت کې دغه د ابراهه خلق ورته ویل سرازت له موږ سره لاړ سي. ابراهه خو ډیر یو ظالم وحشي جابر انسان ول. هغه سي عبد المطلب ورغلل. د عبد المطلب ډیره ښه قواره و مضبوطه قواره یې ولا سپینګیره یې ولنه. نو ابراهه سي کله په عبد المطلب سترګې ولګېدلې حیا یې ځینې وکړله، خپل کټه ورته راښکته سول. نو مخکې ورته راغلل، خبرې یې ورسره وکړلې چې موږ په مکه حمله کوو، تاسو خو به د جنګ اراده نه لرئ. عبد المطلب ورته ویل چې موږ خو جنګ نسو در سره کولی ځکه د جنګ طاقت نه لرو. زه په خپلو 200 وخانو پسې راغلی، ما ته 200 وخان راکړه. ابراهه وایي ما چې ابراهه ورته وایي چې ما څومره تا ته عزت په زړه کې پیدا و او وقار مې په زړه کې و درته هغه دې ټول له لاسه ورکړل، زه دې تا مکه در ړنګوم او ته 200 وخان غواړې. عبدالمطلب ورته وایي چې د مکې مالک هغه لوی الله ده چې د دنیا او اسمانونو یې پیدا کړي، د هغه مې ساتنه کوي. زه د دې وخانو مالک یم، ما ته مې خپل وخان راکړه او د مکې ساتنه به لتانه الله جل وعلا کوي. په دغه وخت کې له عبدالمطلب سره د مکې بعض روایتو کې راځي چې نور مسیران هم د مکې د مشرکینو ورسره ول.
هغه ورته وویل چې ګوره ته له دې کار نه تېر شه مکة المکرمه باندې حمله مه کوه ته بیرته یمن ته لاړ شه دا تهامه د دې غرونو د دې منطقو چې څومره حاصلات راځي د دې کې به څومره برخه تا ته هم پکې درکوو دا تهامه په سعودي عربستان کې دا جیزان نجران او دغه منطقې دا په تهامه باندې یادېدل په هغه وخت کې قارسه په دغه وخت کې ابراها چې کله له عبدالمطلب سره خبرې وکړلې نو عبدالمطلب خپل وخان ځینې را روان کړل مکې ته راغلل مکه کې دعاګانې وکړلې د کعبې معظمې په خوا کې نو خلق یې راټول کړل چې د مخو نور دفاع د مکې په وس کې نشته جنگ طاقت نه لرو اسباب نشته را سره نو راځي ټول له مکې مکرمې نه د باندې ووځو دا د غرونو شاوخوا ته لاړ شو ځکه مکة المکرمه شاوخوا په خوا ټول غرونه وو اوس خو یې ټول لرې کړل ځینې نه الله جل وعلا د مکې حفاظت او ساتنه کوي ځکه د مکې مشرکین که مشرکینو لیکن دا عقیده یو چې مکه مکرمه به الله ساتي ځکه خو ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ونه هو قارسه محترم په دغه وخت کې د مکې کې شاوخوا چې څومره مشرکین ول یا عرب ول دا ټول غرونو ته لاړل ابراها په دغه وخت کې لښکر را روان کړل د مکې مکرمې په طرف باندې د مکې معظمې په طرف باندې تر څو په مکة المکرمه په دې عظیم کور د رب العالمین جل وعلا باندې حمله وکړي په ډیر غرور کې را روان ده ځکه دته خو د حبشې باچا پیلان را لېږلي دي لوی لوی پیلان د محمود په نامو باندې لوی پیل د بعضې علماو د دې بل نوم هم ښودلی ده نور نومونه یې هم ښودلي دي خو امام ابن کثیر همدغه نوم راوړی ده او مفتي شفیع صاحب په معارف القرآن کې هم همدا راوړي دي کله وخت کې چې د ده لښکر را روان شول ابراهه چې په عربو سره په لاره کې جګړه کړې وه نو بیا یې د بعضې قبایلو مسیران ورسره بندیان کړي او را روان کړي دي د لارې د معلوماتو په خاطر باندې د یوې قبیلې مسیر دا ورغلل دغه د محمود فیل په غوږ کې خبره ورته وکړله چې ای محموده ته چیرې روان یې ته د الله عظیم کور ته روان یې د هغه د ګډېدلو دپاره روان یې ته د الله د عظیم خار کې یې ګوره ګوره سي مخکې لاړ نه سي سبحان الله دغه پیل وای ځای پر ځای باندې پرېوتل اکبر کله چې دا پیل پرېوتل میخونو باندې د ده په بدن کې دته داسې به چیخ وهل ورباندې چې پورته سه نه جګېدل د مکې په طرف باندې نه تلل خو چې مخ به د یمن خواته کړل په منډه باندې به روان سو چې د شام خواته به کړل په منډه به روان سول چې د دریاب خواته به کړل په منډه به روان سول لیکن د مکې خواته چې به مخ کړل پرې به وتل نعره تکبیر الله اکبر راویخ شي مجاهدینو نعره تکبیر الله په دې ځای کې یوه عجیبه نقطه درته وښیمه د الله له مکې مکرمې نه دغه فیل محمود پیل تاسو څه شی ورته وایاست هاتي ورته وایاست هاتي حیا او شرم وکړه لیکن د نن زمانې روافض او مجوس شرم نه کوي جنې همدغسې د دې په سر باندې مزایل را روانې چې رسول الله وطن وویل مکة المکرمه رسول الله له وطن نه شرم او حیا ورته نه راځي لیکن دغه پیل چې و دا د مکې مکرمې په طرف باندې نه راتل خو چې کله دوی رانږدې سول په څه زورونو باندې ابرهه او د ابرهه لښکر رانږدې سول د مکې مکرمې شاوخوا په دغه وخت کې د دریاب له خوا نه ابابیل مرغان ډلې ډلې راپورته سول دا دغه صورت کې راځي تاسو هلته ورته وګورئ وارسل علیهم طیرا ابابیل دا مرغان مفسرین وایي چې دا مخکې هم چا نه و لیدلي اوس هم چا نه دی لیدلي یو قول دا ده د مفسرینو بل قول دا ده چې دغه په همدغه وخت کې الله جل وعلا راولېږل مخکې وروسته نه و له دې نه
دا له کوترې نه واړه وو، له کوترې نه دا مرغان واړه وو، درې ډبرې چې له خټې نه جوړې سوي ولې، له خټې نه چې کومې خټه چې په اور کې پخه سي هغه ډبرې، دا درې دانې به دې مرغانو هر مرغه به درې را اخیستلې وې، دوه په پښو کې او یوه په مشوکه کې ښه. هو قاري دا مرغان چې راښکاره سول، عرب او عبدالمطلب او نور مشرکین شاوخوا د مکې چې هغه خلق ول دا شاوخوا ټول لاړل، مکه مکرمه داسې پرېښودله، ابرهه را روان له خپل لښکر سره تر څو مکه مکرمه ورانه کړي. دا مرغان چې راورسېدل د دې په دې هره ډبره کې الله دومره طاقت پیدا کړی چې تر مرمۍ نه ډېر زیات طاقت پکې و د هره ډبره کې. او دا مرغانو به داسې نښه ویستله چې د دې هر پوجي د ابرهه په سر باندې به ولګېدل، همداسې به تر پایه پورې پکې ووتله. اکبر. په هر یو باندې دا یې غورځوله. په دې وخت کې کله چې بمبار یې ورباندې شروع کړل د ابابیل مرغانو، چې کله یې بمبار شروع کړل همدغسې له منځه وړل، وړل ټول پیلان ځینې وتښتېدل، یوازې یو پیل پاته سول چې هغه همدلته مړ سول، همدغه مرمۍ ورباندې لګېدلې وې، ټول پیلان وتښتېدل. اوس ابرهه لښکر وې بلې خوا ته منډې وږي تښتي، اخوا دې خوا ځي، د مرغۍ پسې ورځي ولي ټک 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 په دا سرسرې ولي. په دې کې رب العالمین جل وعلا دومره طاقت په دې ډبرو کې پیدا کړی و چې په وبه لګېدله، په ځمکه کې به داسې نه ایستل، داسې دا خلق. بشکل قاري په دې وخت کې ابراهیم ملعون الله جل وعلا غوښتل چې ټول دنیا ته یو نمونه وګرځوي. الله جل وعلا په دې صورت کې انسانانو ته ښیي چې الله ته د مکې ښار څومره قدرمن ښار ده، او دا مکة المکرمه الله ته څومره عظیم مقام لري رب العالمین جل وعلا، او څومره لوی عزت الله ورکړی ده. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. الله جل وعلا په مکې مکرمه باندې قسم کړی ده. الله عظیم ذات ده، عظیم ذات په هغه څه قسم نه کوي چې هغه عظیم نه وي. قاري مکة المکرمه ډېر لوی عزت، عظمت او قدر رب العالمین ورکړی ده، ځکه رب العالمین قسم ور باندې کړی. ابرهه په یو بغل باندې د دې مرغۍ دا ډبرې بمبار ور باندې لګېدلی ده. په څه شي؟ بمبار په لګېدلی ده. اوس خو نور ټول خلق هلاک سول، ابرهه لږ زخمی سوی ده، خو په دې ډبرو کې داسې زهر ول چې یو هم څوک نه د ځینې بچ سوی، داسې زهر پکې و. بشکل ابرهه د یمن په خوا باندې په تیښته بریالی سو، دی چې په لاره باندې ځي یو اندام د الله په حکم د ده له بدن نه جدا کیږي او د ده له بدن نه لرې کیږي. استغفر الله. یو بدن، یعنی مثل یو اندام، دا ګوته کې څومره اندامونه دي، په لاس کې دا داسې یو. کله چې یمن ته ورسېدل، په یمن کې دی ټول چې کوم جسم یې پاته و، نور خو په لارې لوېدلی و ځینې دا ګوتې و اندامونه دا، خو یمن ته ورسېدل. یمن ته چې ورسېدل ورې الله جل وعلا ویلې کړل. څنګه یې کړل؟ ویلې کړل، خلقو ته یې وښودل چې دغه ده. الله دغه ټول حکمت په دې کې دنیا ته ښودل، خلقو ته یې ښودل چې د مکې معظمې دپاره غلطه اراده مه کوئ. الله دا لښکر هلاک کړل، داسې تباه کړل. وروسته به د صورت په ترجمه کې زه تاسو ته انشاءالله وښیم چې الله جل وعلا دوی څنګه ریز مریز کړل. د آخري آیات کې راځي فجعلهم كعصف مأکول. پروړه بوس خو به پیژنئ، بوس پروړه. هو بالکل. دا پروړه خو یو ځل ماشین وړه کړي وي، ذره یې کړي وي، بیا چې ځناور وخوري نو نور یې پسې میده کړي. بالکل دغه د ابرهه لښکر الله جل وعلا داسې ریز مریز ټوکر کړل. نو په دې وخت کې عرب ډیر خوشحاله سول. الله جل وعلا د قریشو ته ډیر عزت ورکړل. په دې وخت کې په دنیا کې دومره ګډوډي وه کوم مخکې چې روم ول، فارس ول، او شاوخوا د جزیرة العرب سخت زیاته ګډوډي پکې وه، غله پکې زیات و، قتل قتال پکې زیات و، په کمو پیسو باندې به وزلې
زورور به ژوند کول او کمزوري به له منځه تلل، داسې ګډوډ حالات پکې وو. ظلمونه وو، وحشتونه وو، نجونې به ژوندۍ ښخېدلې، ښځې به خرڅېدلې. هغه ظلمونه په دې وخت کې 50 ورځې چې پوره سوې د اسلام لمر راښکاره سو. الله اکبر. محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د عبدالمطلب، د عبد الله او د بیبي امینې په کور کې د لمر راوختل او سترګې دنیا ته رارڼې کړلې. محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله نعرہ تکبیر. الله اکبر. کله وخت کې الله رب العالمین جل وعلا د مکې دفاع وکړله. په دې کې ډېر حکمتونه دي، ډېر حکمتونه دي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم له راتګ نه مخکې علما دې ته ارهاصات معجزه وایي، یعنی کوم نبي چې راځي له دې نه مخکې بعضې نښې نښانې انسانانو ته ښیي. یو خو هغه معجزه وي چې کله نبي مبعوث سي امت ته بیا معجزې ورته ښکاره کوي د خلقو دپاره. دا هغه معجزه ده چې د نبي علیه الصلاة وسلام له راتګ نه مخکې معجزه ده، خو دا دغسې حقیقي معجزه نه ده لکه د نبي په ژوند کې سوي. دا دې ته ارهاصات وایي، معلومات چې خلقو ته یو څه نښې او نښانې وښیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا سول. کله چې پیدا سول نبی علیه الصلاة وسلم د 40 کلو سو. مکة المکرمه کې دا سورت را نازل سول. دا سورت قل یا ایها الکافرون نورس را نازل سوی. قل یا ایها الکافرون سورت نه ده، لدې نورس را نازل سوی. د مکې کفار وته د مکې مشرکین وته الله جل وعلا همدغه شان مؤمنان او مسلمانان وته دغه عظیم قرآن او رسالات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته په ګوته کوي چې انسانانو د ما قرآن باندې ایمان راوړي، د ما په پیغمبر ایمان راوړي، او د ما پیغمبر سیده دا رسول الله ده، د الله له طرفه رسول ده. تاسو هغه واقعه در یاد کې کوم چې د ابرهه واقعه ولا دا دوی په خپلو سترګو لیدلې وه نه؟ بالکل. یعنی د نبی علیه السلام د دغه صورت نه 40 کاله مخکې هغه واقعه راغلې ده نه؟ 40 کاله مخکې. نو نبی علیه الصلاة والسلام په 40 کلنۍ کې مبعوث سو. نو نبی علیه السلام او د اصحاب الفیل واقعه په منځ کې 50 ورځې فاصله ده. هو فارسي. الله جل وعلا عظیم قدرت ورته ښیي چې د مکې خلقو د ما د تاسو د مکې دفاع مې وکړله، په ابابیلو مې وکړله. تاسو کبر او غرور ونه کړئ، چې بیا داسې فکر ونه کړئ چې موږ هغه څوک یو هغه څوک یو نه. نو زه د خپل دین او د پیغمبر او د خپل اسلام داسې دفاع کولی شم لکه تاسو چې د مکې له دفاع نه عاجزه ولاست او ما ابابیل مرغان راولېږل دي د دفاع مې ورباندې وکړه. نو په دغه وخت کې چې کله مکه مکرمه دا خبره خوره سوله په دنیا کې چې داسې ابرهه راغلی و له لښکرو سره له لویو پیلانو هاتیانو سره مکه مکرمه یې ړنګوله، دغسې د مکې خلق عاجزه سول. بیا الله جل وعلا ابابیل مرغان ورباندې راولېږل، دفاع یې وکړله. په ټوله دنیا کې دا خبره خوره سوله. الله جل وعلا قریشو ته نور هم عزت پسې ورکړل. په ټوله دنیا کې به خلقو یو بل وزل، په ټوله دنیا کې به خلقو یو بل مالونه غلا کول، خو چې قریش به چیرې روان ول په امن او امان کې به روان ول. دا لاندې صورت کې به ان شاء الله بیا درته راسي لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ورسته صورت کې ان شاء الله بیا په خپل ځای کې درته راسي. قدرمندو دوستانو دا خو هغه واقعه و د اصحاب الفیل چې ډیر تفصیل مې ورنکړ، فقط هغه خلاصه دي تاسو په دماغو کې پاتې سي. په دې صورت کې ترجمه یم لفظي درته کوم او اوس یو ځل زده کړه درته کوم. څه شی زده کړه چې ښه مو زده سي او سر مور باندې خلاص او د تجوید له اجرا سره.